خبره دا ده چې دغه انتخابات چې اوس ځینو ملګرو ډېرې چوکۍ وګټلې، ځینو پارټیانو ځینو لوړ وګټلې، چې چا ګټلې وي که چا بایللې وي، دا ټول خلک په اول 10 غنټې کې په دې متفق شو چې ډېر سخت ځانګړي شوی. بیا دا اوس موږ کوم دغه چلاوه په دې کې که پیپل پارټي وو، که مسلم لیګ وو، که مجلس علماء اسلام وو، که ان پی وو، که نور پارټیان دي، ټول دا خبره کوله چې دا سلیکټډ وزیر اعظم دی، سلیکټډ پارلیمنت. نو اوس چې جوډیشري عدالت خپل شی واسطه پارلیمان له زما خیال دی، زما خیال دی چې دا پارلیمان د دې نو حق لري، نه توان لري. جوډیشري شپږ میاشتې ورکړي دي، هغه کې یو میاشت تېره شوې ده، یوه نیمه میاشت نه تېره شوې. بالکل په شپږ میاشتو کې نوی پارلیمنت جوړېدلی شي، هغه دا شیان بیا بحث کولی شي. اسی اصولي طور هم د پښتونخوا ملي پارټي موقف دا دی چې مخکې هم په ډېرو مارشالاګانو کې زموږ پوځ ته ډېر لوی تاوان رسېدلی دی. یو اول جرنیل 10 کاله ناست و، د فوجي دغه نه وشو، بیا د بل جرنیل ضیاء الحق بیا یې 11 کاله ناست و، بیا مشرف 10 کاله ناست و. حق دا دی چې هم په سیول کې هم په ملیټري کې دا رواج له منځه ولاړ شي چې سړي ته پروموشن ورکړه، نور ټایم ورکړه. بس هر څه چې خپل وخت تېر کړي، په همت یې تېر کړي، موږ دپاره ټول د قدر وړ دي. بس وخت یې تېر کړي، حالات یې منځ شي، نوي جرنیلانو ته خلک موقع ورکړي په میریټ باندې. اڅکزی صاحب، داسې ښکاري چې د پاکستان اکثره ګوندونه په پارلمان کې دغه قانون ملاتړ وکړي چې پکې د اپوزیسیون دوه لوی ګوندونه هم دي، په هغوی کې پاکستان مسلم لیګ نواز ډله او پیپلز ګوند دی. تاسو په تیرو څو کلونو کې د پاکستان مسلم لیګ نواز ډلې کلک ملاتړی پاتې شوي یاست او ډیری په هغوی دا نیوکې کوي چې هغوی د ډیموکراسۍ لاره بدله کړې ده. ستاسو په فکر، ستاسو نظر څه دی؟ دا خبره چې سم هم ده، تر بیا قسم نه ده سمه. دا چې خپل یو مزاج، دا قوم، دا ولس خپل یو کلتور یي. میا محمد نواز شریف او د ده لور باوجود د دې لږ خلک چې وایي چې دوی فوجیان وروزل، فوجیان پالیټیکس سره وستل، فوجیان په مخ بوتلل، خو بیرته د یو ډېر وطندوست پنجابي په معنا، د یو ډېر جمهوري پنجابي په معنا دا زده کړه وکړه چې زموږ د فوج په سیاست کې مداخلت او دارنګه حکومتونه نړول او جوړول دا د پاکستان بیخ کار. نو دا په اراده د فیصله وکړه چې زه جمهوري نه واخم، فوج او جاسوسي ادارې به په سیاست کې کار نه لري. نو که نواز شریف د دې وایي یا اوس هم د نواز شریف اوس ورسېږي، هغه خپلې پارټۍ ته وایي، دا نه چې چا سره بدیل لري. خبره دا ده چې دا پارلیمنت هسې موږ اعلان کړی دی چې دا سلیکټډ دی. بلاول هم دا وایي، نور خلک هم دا وایي. بیا چې دغه دا وفر کول په دې ګایدل په خپله د خپل سیاست سره قسم سمون نه خوري. خو فکر کوي چې همدا پریکړه لکه مسلم لیګ نواز ډلې چې اوس کړې ده، ځینې سرچینې وایي چې دوی به د دې قانون ملاتړ کوي په پارلمان کې. فکر کوي چې میا محمد نواز شریف یا د هغه لور مریم نواز شریف د هغې په رضا دا پریکړه نه ده سوې یا هغوی نه دي ژغول سوي که څنګه؟ زما بالکل دا باور دی 100% چې نه به دې ته میا محمد نواز شریف ویلي، نه به مریم ورته ویلي. داسې اوازې رالې چې شاید د دوی اطلاع راغلې ده چې د پارلیمنت څخه دغه مه جوړوي، د بازوی شټیم، ربر شټیم ټکي استعمال کړی دا مکوي، دون زورور قانون په تعدیق ما پاسوي. هغه نه هم اصلي مطلب دا دی چې نواز شریف یو خپل یو نوم پیدا کړ په دیموکراسي کې. دا کدا کار دی وکړ د نواز شریف هغه ټول خواري په سیم لاو کې او بیا نو د شیخ رشید دا خبره واقعي صحیح ثابت کړي چې ګټ سیاستدانان د ملي د څلورن کې پیدا وړ. ډیرایو پخوا هم په مسلم لیګ نواز ډلې باندې دا نیوکه کوله چې هغوی په اصطلاح اسټابلیشمنټ روزلي دي، هغوی پیدا کړي دي او دا د اسټابلیشمنټ ضد نشي درېدلی. ستاسو په فکر اوس یې تاسو په لاره کې پرېښودئ که نه اوس هم وخت شته چې بیرته به در سره ملګري سي د ډیموکراسۍ په لاره کې؟ زه اوس هم دا وایم چې نواز شریف دا لار نه پرېښودي. نواز شریف د ټول ژوند د محنت دغه آخري محصول دی. د نن په پاکستان کې که څوک خوابه دی په دې که څوک مني که نه مني، نن په پاکستان کې تر ټولو جمهوري سړی خلک بولي یا د جمهور حمایت حاصل دي هغه نواز شریف او د لور ده. او خپل کوم همدا پښتنه وکم اڅکزی صاحب چې نواز شریف کوم وګورو ناروغه دی، د هغه لور مریم نواز شریف په پاکستان کې ده، نو هغه ولې چوپ ده؟ تاسو کله حل ورسره سوی دی چې په دې باندې ولې خپل دریځ نه راځي؟ ما خو داسې دغه نه ده اورېدل، داسې یو په فیسبوک باندې 2 ورځې مخکې یو شی راغلی، رښتیا به یې که به نه وي رښتیا، چې مریم یې وویل چې پارټۍ دا لی واخلي د پارټۍ د چوکۍ د ما سره دي، عهدې د ما سره دي، دا هم پرېږدم او پارټۍ هم پرېږدم. داسې یو اوازې رالې، نه څنګه ورسې وکړه غلط. او که چیرې بیا هم دغه قانون قبلیږي یا پاسیږي په اصطلاح،
بیا به ستاسو د ګوند ګام څه وي؟ موږ جمهوریت زموږ منزل دی. موږ په هغه وخت کې جمهوري وو چې د سیاسي جمهوریت پیژندل دغه د چا سره ووټ نو هغه د انګریزانو په وخت کې موږ خاوره د ځان بللې د دې خاورې د ودی ترقی لپاره مدا ایمان دی چې د دې بل لار نشته. انسان په ډېر مشکل باندې جمهوریت خوش کړی دی. دا فیصله کړې ده په ګاډه چې وره کوم سړي په لاس ټوپکې د کوم سړي په لاس ټوپي هغه په سیاست کار نه لري. هغه خپل کار کوي او د سیاسي حکومت او هغه به ګوري احکامات ته چې هغه وخت یې غوږه خپل دې او کې شوق ستا د اردو وکړي ټوپک شي د راځي پاتیان کې شامل شي د ملک وزیر اعظم څخه کار کوي. خان صاحب ورستۍ پښتنه مې ده او هغه پښتنه هغه د تیر احتجاج ته زمه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې چې کوم احتجاج د اپوزیشن ګوندونو کاوه تاسو مر سره ملګری وي. تاسو غوښتنه دا و چې د لمړي وزیر عمران خان له استعفا پرته به احتجاج نه ختمو خو داسې ونسبو. کراته وایي چې ماتې په کوم ځای کې وخوړه ما وسم داخله هغه درنې دومره کار کړی دی چې د اوسه پور له کار د زلزلې جټکې محسوسیږي که په تاریخ وکنسته لیکن که نواز شریف وای یا نواز شریف پارټي او پیپل پارټي له دوی چې کوم نارې وي د جمهوریت لپاره که دوی د مولانا د دې درنې کومک کړی وای ما باور دی خو نصر چې بالکل په پاکستان کې به د جمهوریت نه وي باب راغلی. د پښتون خامل عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی صاحب ډیره زیاته مننه او کور مو ودان. ډیره تشکر.